ملګرو دا ټول فنکاران هغه یو شان هم نه د ټول نه مخکې راشي نازي اقبال یو پیغام جاري کړی دی په کم کې چې هغه د سعودي عرب ته د نه تلو وجه ښیي نو د ټول نه مخکې راشئ او ویډیو وګورئ. سعودي عرب ته نشم راتلې د کانسرت لپاره د سندرو لپاره ځکه چې هغه د عبادت ځای دی او موږ له پکار ده چې هلته لاړ شو د خپلو ګناهونو معافي وغواړو. هلته مکه مدینه ده نو چې هلته موږ سندرې ووایو نو دا خو لکه بې حرمتي ده او ډېر نو دغه ویډیو هغه تاسو وکته نازي اقبال چې کوم پیغام ورکړی و هغې دا ویل چې آیا د سعودي عرب کومه ځمکه چې ده هغه ډېره زیاته پاکه خاوره ده په هغې کې مدینه ده مکه ده موږ له داسې نه دي کول پکار چې موږ ځو هلته او هلته شوګانې کوو د هغه ځای بې حرمتي کوو نو دا وایي زموږ دپاره د یو مسلم ډېره زیاته د شرم خبره ده د افسوس خبره ده. که ستاسو خیال وي کوم دا ډانسونه چې پکې شروع دي هلیشه د هغې کومه مور چې تل ده د دې نه علاوه نور کم فنکاران چې تل دي هلته چې څه شروع دي ډېر زیات بد روان دي سوشل میډیا باندې ډېر زیات تنقید کیږي د ټولو ملکونو مسلمانان چې کم دی هغه په دې باندې ډېر زیات خبر دي چې آیا په سعودي عرب دا څه وشو چې داسې قسمه حرکتونه او داسې قسمه د فحاشۍ کم کارونه چې دي هغه یې شروع کړل. که تاسو ګورئ تر اوسه پورې داسې څه نه وو یعنی هر چا به هغه سعودي عرب ډېر ښه ګڼلو ویل به چې سعودي عرب یو پاکه خاوره ده یو پاکه ځمکه ده په هغې باندې داسې قسمه کارونه چې دی هغه کیدی هم نشي د چا په سوچ کې هم نه راتله خو نن سبا چې په هغې کې څه روان دي نو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري بل طرف ته مسافر رونه یعنې تاسو ته زه دا ویډیو پلی کوم دې کې ګورئ ښه لکه مونږ وایو مسافرو څه پیسې نشته او دا دی دلته وګوره ښه چې مسافر څه کوي ګورئ دې پکول ماما ته ګوره دې بل ته ګوره دې بیا ورته ګوره دا پاکستانی هم نه ورکوي دا ریالونه ورکوي د ریالونو نه نن یو سبا په یو ریال تقریبا څه کم 80 روپۍ باندې یو ریال دی نو که 100 ریاله دا ورکړي نو د هغې نه په 100 روپۍ ته جوړېږي نه څه په زراو روپۍ ته جوړېږي څه پکې داسې دي چې پکې 1500 ورکړي 600 ورکړي نو ډېره زیاته د افسوس خبره ده یعنې اوس هغو ته زموږ یو ریکویسټ دی چې تاسو دا کومې پیسې دی له ورکوئ هغه پیسې چې کوم دی هغه کور ته رالیږئ کور کې چې کوم ستاسو ماشومان دي هغه به پرې ځان له څه اخلي. بله کومه نازي اقبال کومه ویډیو چې راغلی وه موږ تاسو سره شریک کړو هغې چې کوم پیغام جاري کړی و هغه هم تاسو واورېدو نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کړو امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره انشاءالله بله ویډیو کې به میلاویږو د نن لپاره دا کافي وه د الله په امان.